کله چې یو منځګزار نه په وترو کې دعای قنوت هیر شي آیا دغه منځ کیږي او کنه کیږي، یا دغه منځګزار به سجده سهو کوي او کنه کوي، او که چېرته منځګزار سجده سهو وکړه دغه منځ کیږي او کنه کیږي. ګرانو کتونکو کله چې یو منځګزار په وترو باندې ولاړ دی او دغه منځ چې دریم رکعت ته ورسېدو، اوس په دغه دریم رکعت کې دغه منځګزار سورې فاتحه مې ویله، سورت مې ویلو، هغې نه وروستو د چې دی دعای قنوت لپاره تکبیر او دعای قنوت ونه کړل، دی ډایرکټ چې رکوع ته لاړو. نو اوس به دی دوباره دغه رکوع نه راوچتېږي چې دی دعای قنوت لپاره تکبیر وایي او دعای قنوت وکړي، نه دی د رکوع برابره کړي، مکمل کړي، هغې نه وروستو چې دی سجدې وکړي، او کله چې سجدې وکړي هغې نه وروستو د آخري قاعده ده په تشهد باندې د کینی قاعده باندې د کینی دغه تشهد د اخره پورې ورسوي عبده ورسوله پورې، او بیا به ښي طرف ته سلام وګرځوي، او سلام ګرځېدو نه وروسته به دی دوباره چې دی سجده سهو وکړي، او هغې نه وروسته به دی بیا تشهد د سر نه شروع کړي، هغه عبده ورسوله پورې ورسوي، هغې نه وروسته درود شریف او دعا او سلام به وګرځوي. نو دغه منځګزار دغه منځ پوره شو او برابر شو. او کله چې د یو منځګزار نه په وترو کې دعای قنوت هیره شوله او بیا په آخري قاعده کې سجده سهو ونه کړه، نو دغه منځګزار به دوباره دغه خپلو وترو اعاده کوي، دوباره به دغه خپل منځ راګرځوي.